معز اسلمی رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او هغه زنا شوی و او بیا د زنا په ګناه کې هغه سنگسار کړی شو په کانو باندې وشتل شو. دا زنا سزا ده په اسلام کې. خو چې کله په هغه باندې د کانو گزارونه کېدل نو د هغه نه وینه چې راووتله دغه وینې دارې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په کپړو باندې وشو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د خولې نه بدې ردې هغې ته ووتلې، ای بدکاره زناکاره څرګنده وینه زما په وجود کپړو باندې ولګېدله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ منې دته بدې ردې مه وایه. دې سړي چې اوس کومه توبه ویستله د دې سنګسارېدو په ټایم کې که د دې ټولې علاقې د خلکو توبه راجمه کړي د دې یو سړي توبې ته نه رسي، ځکه ده په دنیا کې د خپلې ګناه سزا ولیدله. دغه توبه کړې ده سره د توبې چې کومه د دنیا نه لاړلې او زما سره خاتمې خو هېڅ پته نه لګي. په دې وجه نفرت ته مه کوه. نو په توبې سره سړی داسې معاف شي بیا ان الله يحب التوابین. الله وایي زه توبه کوونکی خوښومه. نو دا د ګناه دا ماده نه ده موږ چې کله نافرماني کوو د خدای، دا د ګناه ماده موږ کې اچلې دی دپاره ده چې موږ ګناه وکړو او د ګناه نه پس راشو خدای ته ودرېږو او په دې خپله ګناه باندې شرمندګي وکړو او د خدای په مخ کې د خپلې ګناه معافي وغواړو. اوس دغه انسان چې د ګناه نه پس خدای ته ولاړ دی، د ګناه په ټایم کې د ده نه دومره نفرت نه دی کړی څومره محبت چې ورسره د توبې په ټایم کې د سره کوي چې کله دا توبه وباسي.